امریکا د کانګرس دوو غړیو له احمد مسعود سره خبرې کړې. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس غړي مایکل وولز او د سنا مجلس غړي لینډسي ګراهم د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود سره په ټلیفون د خبرو کولو خبر ورکړی. د کانګرس دوو غړي د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دي. وولز او ښاغلي ګراهم د چهارشنبې په ورځ سپټمبر 22 په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي مسعود نه د بشري حقوقو د دفاع او د طالبانو پر ضد د دریدو په خاطر د غستاینه کړه. په اعلامیه کې د نه دی ویل شوی چې دا ټلیفوني خبرې څه وخت شوي او دا هم پکې نه دی ویل شوی چې د دې خبرو پر وخت ښاغلی مسعود په افغانستان کې دننه وکه بهر. خو د دې ګډې اعلامیې نه لږ وړاندې د امریکا یوې مطبوعاتي ادارې په یوه راپور کې وویل چې احمد مسعود او امرالله صالح دواړه تاجکستان ته تښتېدلي دي. د انټرسپټ په مقاله کې د امریکا د استخباراتو د یوې جګپوړي چارواکي د دفاع وزارت یوه سلاکار او د حکومت دوه پخوانیو جګپوړو چارواکو په حوالې په راپور کې لیکل شوي چې د طالبانو لخوا د پنجشیر ولایت تر نیول کېدو وروسته احمد مسعود تاجکستان ته تښتېدلی. په دې راپور کې ویل شوي چې د احمد مسعود تر تښتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یوه هلیکوپټر کې د پنجشیر نه تاجکستان ته تښتېدلی. خو ښاغلي صالح بیا په ټویټر کې په خپل وروستي پیغام کې چې د سپټمبر په 3 خپور شوی و لیکلي و چې په پنجشیر کې د افغانستان د عزت دفاع کوي. اخوا بیا د ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل مسمم نظري د انټرسپټ خپرونې ته ویلي چې مسعود لا په افغانستان کې د خو نظري د دې راپور په هکله د امریکا غږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. د امریکا کانګرس دوو غړیو په اعلامیه کې ویلي چې د احمد مسعود سره په خبرو کې هغه ته په واضح توګه ویل شوي چې طالبان په ژوره توګه یوه د کرکې وړ ډله ده او ټول افغانستان د هغوی نه کرکه لري. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.